زما په یاد کې دوه بزرگان مالی دلی دي چاغه ته کشف قبور یو مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه تا او یو مولانا عبد المعبود صاحب تا ما ورته جی ما ته یو قبر کشف وکا چې زم یو مړ وګور ما ته ول یقین دي نشته ما ورته نه اد ابراهيم عليه السلام سنت ادا کوم رب ارینی کیف تحیی الموت قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ورازا لاس نیونی و مدیره ته راوېست چراوی استم داسې مراقبه وکړه چې مراقبه وکړه سترګې روچته کړې ماته ال بچیا بڑے خدر تخیم او په دې ادیره کې داسې مړې نشته چې وی ګوره وړه دي خوشاله دا ټول ول په قبرونو کې ناس دی او غوښې ته غوسیږي لګیا داسې ولریدم چې په یو منډه مې کور ته ځان رسولو او مالزنه ګور سار چې ولا بیا عالم ول راځه کنه ګورې نه مال نه دینه ټول عمر به ول روټه خوندر نکی کدا حال می درته په قبر کې وکړ مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه کوړی تراغلو او زور پسې لاړم په خبر ته میراوستو په قبر کې می ته تپوسو په موټر کې ماوی جی د فلانی قبر ته تاسو تلی وی چې हाँ मैं गया मैं उनकी क्या हाल है खबर में वेल वो खबर में पिकौड़े की तरह तल रहा खबर में पिकौड़े की तरह ब्याह में दबल सड़ी तपोसते हो को दबल में हो को दबल में हो ब्याह में डॉक्टर इकबाल तपोसते हो को मैं लाहौर शाही मस्जिद पर दरवाजा के दागा खबर दे आगे तक हम तलिए माता हुई हाँ वहां भी गया उनकी हालत अच्छी है खुदा जाने उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई उनकी हालत कब्र में अच्छी मोहतरम हजरत ये इल्म मुझे भी बता दो माता हुई ये इल्म मैंने 40 साल में सीखा अगर आपको शौक है तो आप लाहौर आ जाएं आपको मैं 4 साल में सिखा दूंगा तासो ख्याल नो अर्ज में दाव अजीजानो चे औलिया अल्लाह और बुजुर्गान ची दी दा ډېر لوی خلک دا رحمان بابا چې زدر توړان دي رستو کوما دا سه معمولی سړی نو دا مالی دلې دا مالی دلې د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبره ډېره کمې کوم 28 کال مخکې د خبر جوړېدو او زه تلو چې تلو منو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغزمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادل لحد سایډ اول چې اومه والو غرب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې چې دنه ګورم مسمړې پروت دومره زلفي دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم او د شوي کړي خامتا کپنه اګل کارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو باندې کی کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسو لاندې راځي اغیم را کو شو ستور رپی او یریږي ما غی ته پینکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چھکنا زلاس ورنه نباسم کدی مړی رانی وما کنه نو رامه کاږي لاس می ورنه نه است پدې مخ لاس وا پدې ګیرا کپن پدې زینو پدې لاسونه سر وخت پاک ځای کې ناشتم داسې پروت ته لکه وستي چیږي لکه وستي یو 15 منټه می پلاس وا مال کې دې شي سي دانچي 15 منټه چې خا تسلی می وشو هغه د سر لارې چې په وختو کې وته وقسم په خدای چې هم صفاق کاری دا د سترګو باندې نارای باندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورتلاس دغه جلاس مې ځل نه ستونو ډاډه شو کینی یریدم اعظم چې پاس رو ختم غي زره غسوره بند همرا خلق زیارت کا فصل مرغا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه وي او په سیکل راسور شموته دا درویشانو ډایرک رابطه او تعلق وی دا الله سره او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرک حضرت ثوبان برای راس رابطه و د پیغمبر سره برای راس زمون رابطه خو ګوره که خیالو کوي په خلوی کنه زبانی تاسو ټول الله وای نه ټول ونه اوای پیمان یومنا اوای پیمان چې دا الله
دا د دې ځای आवाज وکړه د دې ځای आवाज ما سره ټګي مکوي ټګي مکه دا د دې ځای आवाज ا د دې ځای आवाज چی الله مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ بوی خدا کی قسم خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار اللہ کہنا اللہ 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 نو پاس نہ بدرتا آواز گفت اللہ ہے تو لبیک ماس تو چوے گا اللہ 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 لذیذ آواز گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پے کے ماس اے بزرگا داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے الگ یاد ہے کہ اللہ 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 یا اللہ زار وقت ویم چی اللہ اللہ او تا یو رضی منوی چی بندہ صدای نواز ورطا اسمان نوشو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پے کے ماس داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے چی تا اللہ ہوئے نو زدر تا ہوئے چی لبیک اے بندہ زدر تازر والارم وایا تاسو خیال را نو عرض میں داؤں چی دڑنا اللہ ای آدھ ٹولو مرزونو علاج آدھ ٹولو مرزونو دوئی زمون ارشد زبی دے سا خبر ہمیں کھولا حضرت صوبان وہی مخوب میں شناسم پیران پاکستان حضرت صوبان ڈائریکٹ تعلق دے دے پیغمبر صاحب یو ورځ نه دی لیدلې ټول ورځ په جړاته ما خامي چولی دنو بیا جاری صوبان اوس ولې جاړي اوس خو دې زولي دم کړ و یا رسول الله اوس می یو بل شی جړای اوس دا خیال راغی چې د قیامت نه بعد چې جنت تلار شو ته خو بچر ته په لوی مقام کې لاس نو زبردست جنت سکما اے حبیبا چې چرتا تاپ کې نګورما زبردست جنت سکم چې چرتا تاپ کې نګورم نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے قرآن چې د جنتو د نعمتونو د حورو د غلمانانو لالچ ور کړي دې کې راز دا په اعتبار د طبيعت د دنیا سره ده دنیا کې انساني طبيعت چې خکور به څنګه خکور به صاحب جنت سبوی پکې ونه مانای یو کمره په کې د ملغلری د بخاری روایت د ملغلری عرضها 60 میلا دا سه کمره به چې پلنواله به 60 میلا د ملغلری به یو کمره پلنواله به 60 میلا یرا خزی حور مقصورات فی الخيام حورا هغه خزه ته وای چې یو سترګه تر دې داسې خزه به تورې زیارې مندرې لوړې داسې به پکې او زمون خزو کې خطورې می اوس خطورې پاتې نشو د پودرو د برکت ټول سپینې نه په شرمونو شرم د پختون سړی د خزه پلاو بچانلی پلاو نن چې غټ پختون دی او لک په خېټه مور دی نو خزه بربنده کړ راشي چې د شپې په یو بجه درتا هغه خلکو خیم چې سره د خزو د سنیمان روزي عقل بدیو عقل په دې اختر کې په دې شیباخ کې د خزو یو میله شوی دا زوی مې الله ستاسو قدرت ته چې په موږ د دنیا په بل ولې نه د خزو یو میله شوی نو تبه خزې تورې زیارې مندرې لوړې څنګه به قران وی چې نه کأنهن الیاقوت والمرجان پرنګ او په صفای کې بد یاقوت او د مرجان په شانی نوکران بم پکې وی او نوکران بم یا نوکران په څنګه او د دې نوکران خود چاستر غنی د څو ګډي د چا وګ نه کنه د خانانو د نوکران چې راځي لنډیان بوچیان قران وی دا غزه نوکران اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا داس نوکران بوي چې تو ورته وګوره نو دا ګمان بو کې چې د ملغلرو نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپیاوي بیا به نوکرانو
وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. د زرو کنګن به او پاغه لاسونو بتاتا او به پیش کړي خوراک به پیش کړي کته چې نه زه په ملاست درک بم پکې. قرآن وی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. د جنتیانو به تکیا والی پاغه فرشونو چې داغي سټ بدشنوري خو وجن الجنتین دان. او د جنت یا نعمتونه کته دې په ملاست داسې خورما بزرګ ما بوډا تو په جنت کې وینا ټول بدات لسکال والا کان ماما تاسو بنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کله کله خوشتبی کوله. یو زړه خزراله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت تلاړ شو. پیغمبر علیه السلام ورته زړې خزه به جنت ته نه وایي څه بسکو ول زړې بنسي چې ډیر هاي پای خو کړ. وې د خدای باندې کده سي زړه ته جنت تلاړ شي جنت په مزه په څه پوي او د ماما له توګه اور کده د وګي په مزه څه پوي دغه چې غاښ ته چې جنت تزيد اتل سکالو جنای بشي بیا به جنت تزينو په خوند پوي. کله کله خوش طبيبه سردار کونین صلی الله علیه وسلم ابا عمر نو هغه یو بلبل ساتلو. حضور بچی پیراغه نو تپوس به تو کو چې یا ابا عمر ما فعل النغير. ابا عمر بلبل دې سکو اسمه چې تاسو داس یکدم داس شي کړ نه کله خان دا کله خوش طبي دا یکدم داسې بوټکی کما کله کله خوش طبي و حضور صلی الله علیه وسلم کو. تاسو خیال نو از بدعوه زیدانو چې نور بسې په جنت چې وفيه ما تشتهي الانفس پدې کې نه پوهیږم ماما چا ده ولس والا خط کا از السلام لګیان کینه استاد پارام عرض داو چې عزیزان دا لالچ د جنت او د نعمتونو دا قرآن په اعتبار د تبایع او د دنیا سره ورکړي. مقصود به ذات شیبه په جنت کې د الله دیدار وي او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل. زما په خبرو پوهیږئ مقصود به ذات شیبه خوراک نه جنت بنئ. مقصود به ذات شیبه د الله دی. صحابه او یا رسول الله مونږ به خدای ته ګورو. قرآن راغه وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. دې مخونه په دغه ورستا زوی او خدای ته بګوري. ووجوه یومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. ډېر مخونه په دغه ورس خړوي او دا به یقین وي چې ما سره باغ کارو شي چې د ملا ډوکی می مات خدای ته بګور او د پیغمبر په خوا کې اوسېدل بي. نو صوبان برای راست تعلق ده د پیغمبر سره. نو اوس خو دې زولیدم ولی جاره وې ته په جنت کې چرته لوی مقام کې زباغه سے جنت څخه کم چې چرته تاپ کې نه ګورما. قرآن راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے پیغمبرا صوبان ته وایا چې په دنیا کې د جناب محمد رسول الله سره مینا ده په خپل ذات مې دې قسمی چې په جنت کې بند محمد په خوا کې اوسې. تاسو خیال نو عرض میں داو چې مقصود به ذات شه اغا دا الله دیدار وای. د ترمذی روایت ته باب السوق فی الجنه څه خبره راونه لګي آرام کینی په جنگ کې اسونه نه سربي لا وضاحتونه په 200 کاله کې تاسو ته ټول شوی خدای مخار نه کتر اوسه په والله کا پوي. عرضاو چې مقصود به ذات شه اغا دا الله دیدار به. باب السوق فی الجنه د ترمذی یو مستقل باب. جنت کې با یو بازار لګي هفته کې یو ځل
دا جنتیان بګرځي صاحب دا شیخ خسته دی دا شیخ فوټوان براوای یره دا خډر خسته فوټو دی فورن بدا سره داغه پشان ځکه چې جنت د غم زینه دی چې دا خسته دی نو تدسي خسته چې دا جنتیان خسته شي الله به وای نور سپکار دی وای بیا الله اس کما نشتا الله بو یو کمه پاتې دی ملائکو ته وای زما د اهل جنت منس کې حجابونه لري چې حجابات لري شي ټول اهل جنت به د خدای دیدار چوبوي د اهل جنت بنسکور پریوزي وای بیا پروردگار دا ټول نعمتونه په قربان شه خو چې دغه مزه یو ځلی بیا دا خو عاشق سره پکړه تمام تن میں درنجو پسې روړوي تمام تن میں درنجو پسې روړوي خو په ما د تور سترګو یو نظر وي یو ځل راته ولیده نو درنجو پسې روړوي تاسو خیال نو عرض میں داو چې صحابه کرام دا برای راست عشاقو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیان دا سی شروع کړو چې ما خیال داو چې زه به یو وخت تقریر کوم لګیا به بل یو ضروری خبره واره زمون په دې ملک اوس یو مختلف قسم فتنی شروع یو فتنه پکې دام دا چې صحابه چې کوم د پیغمبر نه برای راست اخص کون کی د دینو داغي متعلق د باز خلق دا خیال دی چې دا صحابه چې دا غداران ٹھیک شو یو فتنه په دې ملک د پرویزیت تا پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د يهودو ډکوسلې وي حدیثو ما ته ګوره قران شته نو حدیث منل څه ضرورت قرآن موجود کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زمل ماو غلام احمد پرویز کور تراغه د پرویزیانو لوی امام تخریدا ما سره باس کولو باندې خیر خلای رواچ ما ته وی قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے ما ورته پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا مالتا حدیث نہ مانی ز قرآن نہ مانی ما ته وی لا حول ولا قوت ما له شل لا حول ولا قوت خو منکر حدیث او زمون کری قرآن نو ما ته وی چې ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلی دي چې دا د خدای کتاب دی د خدای دسخط پښتا د خدای आवाज تا اورېدل جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړی وی چې نه دا چا ویلی چې دا دیر سپاره قرآن د خدای کلام ویل دا خو پیغمبر ویلی مال پیغمبر خو سور له سوکالو شو چې تیر شوی دی اوس پیغمبر کم دی چې مونږ ته ویلی چې دا قرآن د خدای کتاب ویلی حدیث کې راغلی مال حدیث خو ته مانی نه تو خو حدیث مانی نه خبره خبره تا ثابت کړه چې قرآن ثابت ته په حدیث ٹھیک شو حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی ٹھیک ده نو د محمد رسول الله وینا حدیث ته کنه دی ٹھیک شو نو قرآن ثابت کړه حدیث اوس چار کلا قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی نو قرآن بیا ثابت کړي چې حدیث هم د خدای کلام څنګه چې حدیث ویلي دي چې قرآن د خدای کلام دی دا چې قرآن ویلي چې حدیث د خدای کلام ما به خبره پوهیږي قرآن کوم ځای ویلي وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خدای وی پیغمبر د ځان یو خبر هم نه کړي دا د چې سویلی دا ورته ما وحی کړي نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحی خفی او جلی دی نور حدیث هم د خدای کلام او قرآن هم د خدای کلام دی نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی دا چې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر ټیک شو بیا صحابه معیار د حق دی صحابه معیار د حق دی دی خو ګوره کوم والا چې ستا پټی تر روانه او په هغه والی کې ته سوریو کې د بل پټی طرف ته نو دغه او بستا پټی تراشي بیا خبره کوي پټی خو کېږي نه کنه اور څه نه پوي پروټایم خړلې ها لنګر بندوبست وای ترا بده ورځې پورې مجفا کړې ترا بده ورځې پورې مجفا کړې کب مخد وفا هم چر پیدا کړې معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چی کلا حغا و کلا دا کڑی
ماستا خوی ده و هر چا و تستایل ہے په خدای قسم چې زه خبر شم چې داداجی محمد امین صاحب مرحوم مرید دی دا غلی دلې دی د ورسره وخت تیر کړی دی قسم په خدای چا سره په ما د ایمان غوندې خلک د ایمان غوندې خلک او تاسو ملک سوچ کوئ ماستا خوی ده و هر چا و تستایل ہے اسه نچ می پدرس جهان رسوا کړي زستاسو لوی مدح د دې خاور د وجه نو زما عزیزانو صحابه په ذریعہ مونږ ته 1400 کال رستو قران را رسیدل 1400 کال رستو حدیث را رسیدل ټیک شو که صحابه غداران نو د دې څه ګارانټي ده چې دا مغه قران دی چې کوم پیغمبر نازل کړي دا رښتیا کې دی ځکه چې منځ کې د شي صحابه په کې د ځان څخه ګرځي لکه د شیعو مذهب دی چې قران سلويخ سپاره دی دا لس سپاره سنیانو پټی کړی دا به امام مهدی سے بیا راو بس یا امام غائب سے بیا راو بس اعلی بلغم دی په دې مل یو فتنه نه یو عذاب نه دی عزیزانو اخیری خبر در تکوم اخیری په پاکستان باندې چې د نور قومونو باندې کم عذابونه نازل په پاکستان الله ذهنی عذاب نازل کړي اور سړی ذهنی پریشان اور که ملا دے که میاں دے که پیر دے که امی دے که خان دے که غریب دے که حکومت دے اور سڑے ذہنی پریشان غل او گورا ټول ملک خل پرانا سڑے او تختی موٹر او تختی معشوم او تختی ایس پختنے والا نیست ملک نہ د دلی راجا جوڑ دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں ملک د دلی راجا دے سوک پی جڑا والا نشته زمون بالا مانای کې نن 15 اورز دا دوا لکان د مړي خبر لبړه ډېر طرف تتله په سکوټر باندې دوا لکان غیب دي ترنه نه پته یو ټانګي مرمت کول او بل رشتہ چلو ترنه نه پته نو د ملک نه ذهنی عذاب نازل قران دې قران کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي ازاق الله لباس الجوع والخوف اغا قوم ته الله د یری او الله د لوګي لباس ورواغوندي نن پاکستان ته الله د یری او د لوګي لباس ورغسته دي د یره وګوره ټول ملک په یره کې دي لوګا وګوره ټول ملک وای چې د لوګي مړ دا د سیدا کنه عزیزانو عرض داو چې دا پاکستان د پیغمبر خیره والے او د پیغمبر خیره والی که خو رز مولیدا